د رمضان مبارکه میاشت وه. په کلي کې د عبادت او سکون فضا خپره وه. خلک به سهار وختي پاڅېدل، روژه به یې نیول او ماښام به د اذان په تمه و. جومات ته به خلک په شوق تلل او د قرآن تلاوت به هر لور ته اورېدل کېده. د غرمې وخت و، لمر ډېر تاوده و، هوا ګرمه وه. د کلي نه بهر په شنو پټو کې یو ځوان چې نوم یې فهد و یوازې ناست و. هغه ستړی او تږی ښکارېده. فهد سهار روژه نیولې وه، خو د سختې ګرمۍ او لوږې له امله کمزوری شو. هغه شاوخوا وکتل، هېڅوک نه و. په ځمکه کې یوه هندوانه ولیده چې تازه او سره وه. هغه له ځانه سره ویل، هېڅوک ما نه ویني، لږ څه به وخورم بیا به څه نه کېږي. فهد هندوانه ماته کړه او یوه ټوټه یې په لاس کې ونیوله. زړه یې لږ درزا کاوه، خو بیا یې ورو ورو خوړل پیل کړل. هماغه وخت د هغه کوچنی ورور حمزه چې فهد پسې راوتلی و ناڅاپه پټي ته ورسېد. چې دا حالت یې ولید، په حیرانتیا یې ویل، وروره ته خو روژه وینه. فهد وارخطا شو، لاس یې ودرېد او مخ یې سور شو. حمزه په معصومه غږ ویل، که څوک نه ویني الله خو هر څه ویني سمه ده. دا خبرې د فهد پر زړه تېرې شوې. هغه د خپل امام خبره په یاد راوسته. روژه یوازې د لوږې او تندې لپاره نه ده، بلکې د الله لپاره صبر او تقوا ده. فهد ژړا ورڅخه ودرېدله. هغه هندوانه ښکته کېښود او په شرمنګۍ ویل، زه غلط وم، ما باید صبر کړی وای. فهد او حمزه دواړه کور ته لاړل. فهد د زړه له تله توبه وکړه او ژمنه یې وکړه چې بیا به هېڅکله د روزې پر مهال کمزوري نه ښیي. په دې ورځ فهد زده کړه چې روژه یوازې د خلکو مخې ته نه ده، بلکې د نفس پر وړاندې هم ده. هغه پوه شو چې اصل بریا د صبر، تقوا او امان ساتنه ده. پیغام: روژه یوازې د خلکو د ښودلو لپاره نه ده. که څوک ونه ویني، الله هر څه ویني. صبر، تقوا او صداقت د رښتینې روژې نښې دي.